خبره د فلسطین د عاجزانو. فلسطین نه دی دا پخوا د پیغمبر اسلام په زمانه کې دا ټوله علاقه فلسطین، اردن، لبنان او دا چې شولو دا شام بلل کېدی. لبنان، اردن، فلسطین ټیک شولو دا ټوله شام بلل کېدی. شام بیا خیر د مسلمانانو بدبختی ولا قرار به اتفاقی مابین راتلا نن لاړو او درې څلور ملکونه سول. شیخ حماس په 2004 کې یهود شهید کړي، که ستاسو یاد دی هغه زبردست مجاهد و. هغه ویلې ول موږ چې کښنی اوس موږ دا خیال دی چې یهود چې دی هغه غزه چې کم دی هغه قبضه کړې ده. ول چې زه راغټ شولم نو زه په دا پوه سوم مالیه یا ټول عرب یې قبضه کړي دي، هغه یې غلامان دي. یو غزه چې کمه ده هغه یې نه ده قبضه کړې ځکه د هغه سره موږ جنګېږو. تاسو نه ویل چې په مسجد کې القان ناستلو ډبرې ورته پرتې ولې هغه د جهان جدید اسلام او هغه مسلمانان په ډبرو ورسره جنګېدل. د الله رسول فرمایي که چا په ژوند کې جهاد ونه کوي، که چا د جهاد اراده ونه کړه، که چا د شهادت تمنا کړې نه وله، مولوي صاحب په محراب کې، تبلیغي په خپل جماعت کې په دعوت کې روان و، حاجی په حج کې، عمره والا په عمره کې، صحیح سلو مړه سو. د الله رسول فرمایي پر منافقت مړه سو. ده صحیح سو ګپ نه ده. چاته د دې خبرې اجازه نشته. دا جهاد دی، دا نه دی جهاد. دا منم، دا نه منم. الله چې جهاد کړی دی هغه جهاد دی، چې نه دی جهاد کړی ما ورته نسو جهاد کولی. په فلسطین کې شک دی، په کشمیر کې شک دی. امریکایان راغلي دي زما او ستا کورونه را تباه کو، کشنیان را یتیمان کو، زنان را کونډې کړې، په دې کې شک دی. د الله رسول فرمایي که چا دا اراده ونه کړله چې یا جهاد یا اراده یا د شهادت تمنا، مولوی صاحب په محراب کې پر سجده مړ سو بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا د منافقت پر مرګ باندې مړ سو. صحیح سلو څه ګپ نه ده. د الله رسول فرمایي ابو ذر غفاری ورته ویل یا رسول الله تر ټولو اولنی چې مسجد جوړ شوی دی هغه کم دی؟ د الله رسول ورته وفرمایل هغه بیت الله شریف ده. ول بیا کم دی یا رسول الله؟ ول هغه بیت المقدس دی. ول په مابین کې څو وخت فرق دی؟ د الله رسول ورته وفرمایل 40 کاله فرق دی. مسلم شریف حدیث دی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس جوړ کړي، تعمیر یې وکړي، نو بیا دعا وکړله ولی الله زما فیصلې ستا د فیصلو مطابق، ولی الله زما بعد و چاته داسې بچي مور کوه لکه ماته چې درا کړې ده. پیغمبر علیه السلام یې وخت شیطان نو بیا شیطان پیغمبر سم ونه نیوی، ویلې ول د شیطان لاس ما په لاس کې رالی، ما بیرته یې لګی. ما ته د سلیمان علیه السلام دعا را یاد شو، هغه ولی الله زما بعد بیا چاته داسې بچي مور کو، پیریانیان به د ده مزدوران وو، شیطانان به مزدوران وو. ما بیرته یې لګی د سلیمان علیه السلام دعا را په یاد شو. درېیمه دعا یې دا وکړه ولی الله چې هر څوک دې مسجد بیت المقدس لره د ثواب په نیت را روان سو، یا الله لمونځ یې پکې وکړي، د ګناهو سې داسې پاک کا لکه یو کوچنی ماشوم چې د خپلې ادې پیدا سي. د الله رسول فرمایي هغه دوې خبرې چې فیصلې د الله د فیصلې مطابق د هغسې داسې باچي چې بل چاته میلاو نه سي، هغه خو په قرآن ثابته ده، الله قبول یې کړي. د الله رسول فرمایي زما امید دا دی چې درېیمه دعا به الله قبله کړې وي، چې هغه دا ده چې هر څوک بیت المقدس لره ولاړ سي د ثواب په نیت. د الله رسول فرمایي چې هلته بیا سړی لمونځ وکړي. سلیمان علیه السلام فرمایي یا الله د ګناوې سې داسې پاک کړې لکه یو ماشوم چې د خپلې ادې څخه پیدا سي. صحیح سلو بیا روایتو کې راځي. عجبه خبره دا د عزیزانو ترمذي شریف حدیث دی. قیامت ورځ نه ده، موږ خو عرفات دی پلانۍ د قیامت ورځ چې دا ما او تا به شام شریف لرزو. شام قیامت منظر چې دی د حشرګاه میدان دا شام شریف دی. په شام کې څومره انبیا پراته دي. د ابراهیم علیه السلام بابا زیارت دی،
د ابراهیم علیه السلام کلی دی الخلیل څومره انبیا پکې پراته دي د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به فتنې انتهایی ډېرې زیاتې سي بیا به تاسو لشکران به ډېر تیار سي د الله رسول فرمایي تاسو د شام چې کوم لشکر دی په هغه کې ځانونه داخل کړئ په هغو کې ځانونه شامل کړئ هغه خواته ولاړ سئ د الله رسول فرمایي د قیامت چې کله زمانه را رسیږي ډېرې فتنې به وخورول سي ایمان اهل ایمان دا به دواړه په شام شریف کې تاسو شام ته ځان ورسوئ د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راسي چې انسانان به بیت المقدس لیدلی نسي بیا چې د یو ځای څخه بیت المقدس ویني دوی به وایي تر دنیا تر ټولې دنیا دا ځای قیمتي دی چې زه خالي بیت المقدس وینم دا زما او ستا قبله د قبله کعبه شریفه زما او ستا قبله د سرونه پر ورکوو دا اولنۍ قبله ده یهودو اتیا لکه یهود دی بالا نه دي نو چې خپل ورسره د خپل مولانا روم فرمایي وایي چا دغه تبر ورسره و درخت یې وهله درخت په زبان حال ورته وویلې چې زه دې نوی ملګری تا زما شاخونه زما ملا نه سوه راماتولی څنګه درخت ورته ویلې چې دا خو تبر دی لاس دی زما د درخت دی صحیح سلو لرګی دی نو چې زه دې نوی ملګری تا زما ملا نه سوه راماتولی چې مسلمانان یې نوی ملګري هېڅ یهودي یهود یاره څه ووایه یهود خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې ساتل لکه سپیان داسې به ساتل ول چې زه څه درته وایم هغه رقم به کوئ صحیح سو د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به دا کافران پر مسلمانانو داسې راوغورځي لکه دسترخوان تیار سو شیان میان پر کښېښول سو غږ وسي مېلمنو ته چې راسه ساتکۍ بعد د دسترخوان څنګه لوټ سي د الله رسول فرمایي کافران به ټول سره یو وي پر مسلمانانو به داسې راسي یوارې افغانستان پر ملا غوټ مات کې موږ افغانستان دی زموږ یې په څه بیا یې کشمیر په وچ زور راسه قبضه کوي موږ یې په څه بیا یې فلسطین په وچ زور راسه قبضه کړی دی موږ یې په څه بیا رالی عراق یې تباه کوي بیا لیبیا تباه کړه صحیح سلو و د شام شریف وار دی څه حال دی پکې ای تاسو اندازه ولګوئ څو کوچنیان شهیدان کړو د الله رسول فرمایي که تاسو جهاد پرېښوئ تاسو د غویانو په شا پسې سواست یعنی کښت په کروندې مې کولې د الله رسول فرمایي ټوله به ذلیله ځئ ذلیله به یاست که تاسو د اسانو ملا ونیوله غاړه ونیوله د الله رسول فرمایي تاسو به عزتمن یاست هر سړی مفتی دی هر سړی ملا دی مجدد دی وروره دا جهاد منم دا نه منم دا جهاد دی دا نه دی جهاد څنګه ای چې دی یار نه منې یوه ورځ به راشي زما او ستا په کور به راننوځي په خدای قسم په ذوالجلال قسم زما او ستا کور والا به در لاس رسولی سي داسې بیا راسه بوځي ځکه ما او تا یې په خپلو کې سره اخته کړي ځکه چې په خپلو کې نه سره اخته دا کېدلی سي قطعا نسي کېدلی نو لهذا د الله رسول فرمایي چې بیا به داسې زمانه راشي دا بیت المقدس خالي د لیرې ځای ویني د غومره ځای به د دوی چې دا دوی پکې ناست دي دا به تر ټولې دنیا و دته اعلی ښکاري چې ما بیت المقدس زه وینم صحیح سلو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله معراج ته تللی دلته رالی د دې ځای سې سفر شروع کوي د دې ځای سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د دې ځای سره روان سو نن یهودو په زوره په وچ زور راسنیولې ده ټول عرب یو مسلمان ملک ویلې یو طیب اردوان غریب دی دا به څه وکړي دا عربو نه دي چش نه لري جازونه د سونی دي کموټونه د سونی دي موټرانه د سونی دي محلونه د سونی دي ولاړ سي په بار ملکو کې په کروڑو ډالر دا د میاشتې دی خالي د ځان دپاره سیر و سیاحت کوي او دلته دا خلک په ډبرو جنګېږي هېڅ څوک د مورې زوی نسته چې هغه راولاړ شي یو توپک خالي ورکړي په خدای قسم چې د قیامت په ورځ به ټول الله رب العزت په خپل دربار کې ګرفتارۍ چې ولې حضرت عمر فاروق فرمایي یو مسلمان په مشرق کې کافرانو ونیوئ حضرت عمر فاروق فرمایي زما ټول یاران زما ټول ملګري زما ټول مجاهدین پر ختموم دا یو مسلمان رایله کوم چې کافر دا ونه وایي صحیح سو عافیه صدیقي ورکه سوه که یا خور یې وایي څلرم کال دی موږ هېڅ حال احوال نشته ورسره مړه ده ژوندۍ ده چیرې ده چې نواز شریف الله تباه زرداری الله تباه کړي
عمران پر تباهی روان دی. هغه دا خبرې دي چې ستا خور ستا لور په وچ زور امریکې را سبې مشرف یې نه تو خدای ته ووایه چې دی و سپی سره یو ځای کې لیونی سپی سره برابر دي په خدای قسم سپی ښه په نیسېږي ځکه دا د هغه د شپې اخو هغه زارۍ دي چې الله ترې کړي دي. صحیح سلو. خو بس زه به یو خبره درته وکړم عزیزانو، نور خو زموږ په وسه څه نه ده پوره. د الله په دربار کې په حق په سچه دا ووایه چې یا الله ستا په لویي دې زما قسم د محمد رسول الله حقانیت نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت پر دې زما ایمان دی. دا ووایه که زما ځای رالی زه به جاکټ اغوندم یا الله زه به ستا په لاره کې دا خپل ځان سپېلنی کوم. دا وعده د الله سره وکئ. په خدای قسم ما دا وعده د الله سره کړې ده. والله که زه د فلسطین ویډیو وګورم چې فلسطین ته زه جاکټ واغوندم او والله دا خپل کور زه صدقه کړم چې الله تا زما سره څونه احسان وکړي. دا وکړي اوس په زړه خو الله خبر دی او زه به خپل زړه نگرانی کوم ته د خپل زړه د وکړه څه معلومه سبا و پر ما او تا دا مشکل راشي. صحیح سلو. ایمان و اسلام بل کم بچاویږي نه که بچاوېدی هغه دا دی. نو د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به چې لښکرونه تیاریږي تاسو به کومه خواته ځئ؟ تاسو د شام و طرف ته ځئ. هلته مهدي آخر زمان دی د عیسی علیه السلام جوماتونه دي لښکرونه دي په هغې کې تاسو ورسره یو ځای سي ایمان به مو بچاو سي اسلام به مو بچاو سي او قیامت به درته اسانه سي جنت چې دی هغه به ستاسو سي. بس الله رب العزت عزیزانو زموږ دوی پر وطن باندې رحم وکړي. الله دې دا وطن نه خرابوي. الله دې دا وطن آباد کړي. الله دې په افغانستان کې امن راولي. الله دې صلح راولي. الله دې جوړه راولي. الله دې کافران تباه کړي. الله دې د امریکې کور خراب کړي چې زموږ کورونه را خراب. الله دې د فلسطین یهود یا الله تا خو وعده د محمد رسول الله په خاطر کړی چې زه خنجران بېزوګیان کوم نه. یا الله د دغه غریبانو یتیمانو د کونډو په خاطر یې بېزوګیانو خنجران کړه. یا الله موږ یې تباه کړلو. یا الله موږ هېڅ وس نه لرو ما سوا له تا ما سوا له ابابله ما سوا د جبرائیل امین علیه السلام چې تا بدر له راستولو. یا الله زموږ په وسه نه د خیر کشمیر کې دې الله رب العزت امن راولي خوشحالي راولي. کشمیر مسلمانانو ته دې الله بری ورکړي. الله دې آباد کړي. الله دې هغه مجاهدینو ته بری ورکړي چې کافران ټوکړې ټوکړې کړي، چې کافران تر پښو لاندې کړي، چې کافران د ځانو غلامان جوړ کړي. د هغه مجاهدینو د پښو موږ خاوري. صحیح سلو. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تورو مشت مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.